سر دا دویمه ګیلري ده تاسو ته ما مخکې ویل چې اویس احمد غني صاحب هغې دا ډونیټ کړي د دې میوزیم افتتاح هغې کړی وه. دا د هغې سره خپل پراته وو دا په ګورنر هاوس کې چې پراته وو. دا وایي چېرته په یو چاپه کې یا په یو دغه کې دا نیوی شوي ګورنر هاوس کې پراته وو. هغه وایي چې پېښور پولیس نیولي وو دي. دا د هرات کومه لګه ده د افغانستان او د ایران ترمنځ چې کوم لینډ دی نو دا هغلته کې ملو شو. دغه ځای نه بیا دا په غلا باندې تله د پېښور نه بهر نو بیا هغې نیولي وو. ډاکټر صاحب ستاسو د علم مطابق دا څومره پخواني دا چې زر کاله زړی دا محمود غزنوي دور دی هغه دور دی. او سر دې کې یو کمال خبره ده چې د ټولې دنیا په میوزیمونو کې دومره کلیکشن چېرته نشته د دې سیز د دې یو سیز او دا موږ سره پوره یو ځان له ګیلري ده او دا پر ټوله دنیا کې د یو ای میوزیم د کارځي کې دي هغې سره یو یا دوه پیسې او دومره زیات هغه دور خاورین لوښي دغه خاورین لوښي او خپله لوکل انډسټري جوړ کړي او سر دې ته به ګلیسټ پاټري ویله دا یو خو د دې د خاوره چې کومه ده دې ته چاینا کلی وایي دا عامه خاوره نه ده دا لکه سپکه وي او مضبوط وي. بل د دې پاسه چې دا کوم د کلرنګ او دغه کړی دی دا ډیزاینونه پې جوړ کړي نو دا مختلف نیچرل چې کوم دغه دي قدرتي رنګونه دي د کاڼو د ګلونو مختلف نه راغون کړي دي او بیا یو خاص قسم شیشه ده نو هغې کې ویلي کړي دي او آپ یې د پاسه پورې کړي دي. ډیکوریشن پیسز خو نه دي دا خو نه دا د رایل زمونږ چونی چې اوس په دې نیه پاس کې تېرې شي خو دا چې د رایل فیملي دغه دی په دې باندې زمونږ یو دوه کسانو هم فلم کړی دوه سټونټانو په دې کې داسې لوښي شته دی دغه شاکر صاحب ته معلوم دی هغې کې ریسرچ هم کړی چې په هغې کې هغه د سلو پوایزن دغه دي اثرات دي او چې لکه کوم چې رایل فیملي وایي یا د بادشاهانو کوم محلونه وو که نه نو هغې کې هغه خوراک دپاره هغه کوم سازشونه به چې کېدله هغه خلک به نو خوښ نو په هغه لوښو کې به وله خوراک ورکولو سر دا ټول دغه یو دور سره دغه یو سر دغه بطک ته او یو بالکل مسافر به د ځان سره وړه او یو د دې سره څه یو سیز معلومات دا راغله لږ اصلاح کړي چې هغه کوم باولي جوړ کړي وو شیرشاه سوري په نو هغه باولي چې دی هغې ته به وایي پوړی وي او سره د اسه به سړی کوزېدو بالکل اول به بطک راوچت کو په خپله به اوبه وڅکي بیا به یې بطکې ډک کو بند به یې کړو بیا به یې اس ته به اوبه وڅکه او بیا به واپس راختو بالکل صحیح دی سر د ډومبې د اکوړي سره هلته شته اوې ورته وایي چې په دې باندې زموږ یو کینیډین دغه راغلی یو ټیم وو هغې سره مونږ ګرځېدو نو ډومبې باولي چې مونږ ته کومه میلاوېږي هغه د جمرود قلعه سره نه په دې کې یو دغه د ډومبې باولي ده هغې نه پس بیا داسې راځي نو پېښور کې خو وي خو به دا ختمې شوي دي بیا د نوخار کې دوه درې میلاوېږي بیا کوړي کې هم دغسې دا خو شیرشاه سوري چې د هندوستان پورې کومه لاره جوړه کړې وه نو په ټولو لارو باندې په ټول مختلفو فاصلو دا 1900 ځای کې جوړې کړې وې تر دلي پورې. کریما جي په دنیا کې څونه میوزیمونه کتلي دي دومره ښکلي کلیکشن په یو میوزیم کې نشته ځکه چې دا پاټري دا د ارلی د عراق انډسټري او بیا چې کله بالکل د دې کلایمکس او دغه کې د غزنوي پیریډ کې هغه ټول پیریډز لکه کور کوي او د هغې ټول فلیور لکه دلته شته. ښه په دې کې اوس انټرسټینګ شي دی بلکې موږ یو کیسه دا روانه ده دې کې دا کلرز نه دي په دې کې دغه دې چې موږ له کیمیکل انډسټري کې سلوپ وایز نه دي پکې. ښه اوس په دې باندې کیسه کوو چې آیا دا سمره ډیکوریشن لپاره که دا د خوراک دپاره نو آیا چې دې به په سلو پوایزنګ باندې څوک وژل نو دې کې به هغې له خوراک ورکوو که دغه معاشراړو د دې نه اویر نه وه بس رنګونه یې ورکړي وی پکې په خپله خوراک کړي په خپله او سر دا بیا سوات چې موږ سره کوم کلچر دی دې کې چې موږ داسې کړي چې دا خو ټیچنګ میوزیم دی که نه نو چې لکه موږ اتنو آرکیالوجي ټول چې لکه ماته پاست کې څه روان نو هغه سټوډنټس د ټیچنګ دپاره هم دي او بیا جنرل پبلک دپاره هم دی. دا سر بنای دغه بنای دا بالکل بنای دا چې بس دغه به دی تله د پخوانی دغه سر دغه په یو مخ به دغه پکې نه چوري دې ته ووګې دغه ووګې دا پیمانه دا به څه وړې وي څه به غټې وي که نه چې کله به رشه غټه وه نو غټ ووګې به استعمال
دې ته سلی کې موږ ورته میجرینګ پارټ لیکلی دی مې پارټ شو مطلب دا دی چې دومره دا تله چې دا بنیاده مو چتولی شي او په رشه کې غټه تله بیا پراچه نه شو چتولی هغې له دا شی جوړ کړی چې په دې کې سر دم دغه مختلف سره دي یو سړی چېرته په شپې سهار وختي چېرته تلو غره ته لرګوله نو د تبرګي په ځای داسې سمسۍ وه او بیا وړی چې وړنبی ګزار یې را خلاص کړی شی مات شوی بیا یې ځان ته کزرې کولې چې یاره ته تبرګي هم نه پېژنې دا مختلف دي مختلفو شیانو لپاره هم دي دا سماوار دی د دې پېښور کې سر چې کوم اثر دی دا د پېښور خپل نه د سنټریلیشن راغلی اثر دی ځکه تاسو ایران کې وګورئ افغانستان کې تر ترکی پورې سره دغه کلچر ملایي کې موږ سره جی صاحب ډیولپمنٹ ادا دي اته بیا دغه کې لیکل دي دا اټ انتظار کوي خجی ټیک شو ټیک شو سر ټیک شو نو د کار سرونه به کېدای ما په ایران کې د ستار فیملی نه ده د دې یو میوزیم ما کتل او یاره چې پای کې یو تار والو دوه تار والو څلور او شپږ او لسو دا ستارونه والو دا غي د ماته چې کله غي ته میوزیم وخدو نو بیا دغه د سیکټري د ماته پوسو هغه چې کوم سړي موږ وته هغه ته سیکټري کلچر هغه ته ما چې راستاسو د میوزیک په اړه کې څه را دي چې دا ستارونه میوزیم موږ وکړو نو بس هغه غلی و ډېر ساعت خبرې نه کولې خپل اسسټنټ ته تپوس وکړو په اخر کې جواب یې رانه کړو ما ته یو انډین ما ته خان صاحب بس چپ کړی سر زه ستر نمبر اخلم د چې اوس دی اردن ته تللی ما نو په دې عمان کې به وستل بلد کې یو میوزیک ته لاړم په هغې کې چې د میوزیک کم انسټرومنټ دي بلکې سړی پکې ناست و غږول نو د هغې ما ویډیوز کړي دي د چې لس 15 ویډیوز زه به تاسو ته صحیح دا تختپوش ته دې سره به کناوي په کناوو کې به خلک تلو بیا د تختپوش ته کتل خاصر د کڼمې به دغه ځای کې استعمالېدې زما په خپل دلته شته دی مخکې هغې به داسې وي چې تختپوش په هلته پروت و دلته به شپې وینځلې او بیا به په کڼاوو کې داسې تلل تختپوش ته به یې ځان رسول ټیک سر د مخکې هم د زوړ ویسي دفتر و بیا خو یې موږ ته راغلي نو دا موږ سره بس مختلف فرنیچر دی هغه چمړې نه جوړ شوی دغه دي کټونه دي اوس د دې جواب نشته او سر دا ګوره هغه کو سر ورسره دا لږ خراب شو نو به دلته کې یو کس دی هغه هم د دې کاروبار کوي موږ یې مشره کې دی نو هغه باندې دوباره وبنلو زوړ دغه هم را پیدا کو اسیم دغه کو دا وجې دي دا اوس هم چېرته اوس په دغه کې په بونیر کې یو سړی دی او هغه د دې چمړې د دې سیزونو کټونه او بالکل کو ډېر قیمتي دغه کې چېرته کله دی او ما سره معلوم دی او نو دا ریپیر کولی هم شي او نوي هم جوړولی شي په بونیر کې دي او خلک په ډېر د لرې نه راځي کوي داسې په دې علاقه کې هم د بعضې د کوم سړونه لکي دی هلته کې کېږي لکه بابا صالح صاحب رحیل دا ستا په دغه کې رحیل کې یو کتاب دی چې شین ټوکی د چاپېر دی زما نظم ستا په نظم کې ما په نظم کې مو هغه کې بیسټ پینټینګ دا څه دی وخت چې د هغې کې هم رحیل استعمال سر دی به موږ سره برټش دور چې کوم دغه دي پېښور کې کوم مسین لوښي دي او اوس هم جوړېږي بازار مسګران کې یو دغه افغان بلډینګ چې کوم دی دلته کوم یو دغه دی یو دکان هم شته یو سړی دی اوس هم جوړوي او په لاس باندې ټول دغه کېږي نو دا دغه تقریبا 80 کاله زړ دا خو د خیر وسنه دي دغه نه دي دغه ځای دغه وسه چې دا کړو ته کې هغه دا کړو هغه دروازې به شوی هغه ته به چوري زمون کړه داسې یو لوخه و دومره غټو
او داسې یو لاس کې پکې و نو هغه به چې کوم څه په پاتې شو یا پی د شپې به یې ښودلو پایې به یې کېښودې درونو نو پیشو به نه شوه ښه دي ها هغې ته سرپوښ ورته وایي سرپوښ بیا یې واړه واړه سرپوښي هم دا به درونو نو دا به پیشو سپي نه شوه سر دې کې دا یو دغه د ګیلاسونو سیټ غونډه دی خو لاندې نه سورې دی سیټونه هم سورې دی سر په دې کې به داسې کول چې د شپې به کوم مېلمنو ته پی ورکول په ګیلاسونو کې نو خو به ګرم و نو هغې دپاره به دا استعمالو هغې کې به دا کور به کوو دغه به لاسوینځې یې ورته وایي او لاسوینځې ورته وایي لاسوینځنې ورته وایي دا سر موږ سره په ګریس کې ملاویږي په یونان کې یو جار دی او په هغې باندې باقاعده دقه چې دغه دي زنانې یو دا صادرې دغه کړي دی مطلب دا چې زموږ ګنداره آرټ چې کوم دی د دې کې 80% د ایران دغه نه راغلی یونان نه راغلی دی نو دې سره ضروري چې دا زموږ د پښتانه ثابتې چې دا آریا سر دغه سره ما دغه نشته ځکه چې دا آرټ چې کوم نو مو سپیډیوم باندې آرټ د سر ګنداره آرټ باندې چې دې کې د پسوات کې کوم اوسنی دغه کلچر دی زموږ دا د کوم ځای نه دی نو دې کې 80% د کلچر چې کوم دی دغه یونان دی پښتانه په ټول دنیا کې ګرځېدلي او ګرځېدلي الله او دا بالکل سردام کې نشي او زه په دې ځینو څیزونو سوچ کوم کله کله چاته به ویلي نه دي لکه په جرمني کې په یورپ کې په خاص کر په انګلند کې ځینې ښارونه داسې دي چې نومونه داسې دي لکه د پښتو صحیح لکه برلن نیم بره جوړ دی نیم لاندې جوړ دی لندن نه چاپېره چې لندن چې دی نو دی لاندینی دی په جواره کې دی او چې څوک کلي یې ته وپته او چار چاپېره علاقه چې دی ته سری وایي لکه د سرېدو علاقې دي شنه میدانونه دي نو زه په دې هم شک کوم او سر دا کېدای شي ځکه چې هغه د ژبې چې کومه دغه دی خپلو کې نه خو کېدای شي سردام مغه دور دی چې کوم ماډرن دور مو وي تقریبا د 80 کال مخکینی دي سر او یا او دغه موږ سره بس خپل کلچر دی سره خو سر د رباب موږ سره په ګنداره آرټ کې لکه واضح ثبوت دی چې 2000 کال مخکې هم په دې خطه کې خلکو رباب غږاو رباب او دا دوکړه او دار شیزو بل ما دا اورېدلی چې رباب دپاره د توت لرګی استعمالېږي بل لرګی په دې کې کار او توت چې دی ما په نوره دنیا کې نه دی لیدلی د پښتونخوا په دې علاقو کې ټول نه زیات دلته کې یا شاتوت خو په بله دنیا کې د سره نشته او شاتوت رباب چې دی نو دا د ټولو نه بیسټ دا تورې موږ سره په ګنداره کې شپېلې شو دا تورې شو رباب او دا دوکړه چې مدا خو وضاحت سره دی خډیر دی زې په دې لیکل دا قدیم نه غږیا نو چې ګنداره آرټ کې موږ سره شتا او په دې دغه کې مطلب دا چې 2000 کال نه موږ ته پته چې دلته شتا او موږ دا خبره کوله چې دا ګنداره آرټ چې دی دا د پښتنو تخلیق دی سر بالکل دا ګورې ځکه چې دلته کې پښتانه خو وګنه کومه دا و چې پښتانه دا اوس د مغولو دور نه دغه وخت راغلي دي خدا دا یو بل مایګریشن کې دی اعظم تاریخ کې لیکي چې کله د باجوړ نه راغی د سواد طرف ته نو الته کې ای سبزي اوسېدل هغه ای اس پی زد آی لیکل اسپازي لیکل مطلب چې سبزي الته اوسېدل مطلب دا دی مطلب چې پښتانه وو 3000 کال مخکې خو سر دلته کې د یوسف زید د یوسف نه مطلب بیا دام دغه کېږي
چې دا یوسف د عربي کو د عربي ولا یوسف بیا نه دی کېدای شي ځکه هغه وخت د عربي هغه دغه نو کنه یا ورستو یوسف شو یا هغه وخت نه نو شو کنه او کنه د عبرانی یوسف هو او کنه دا د اسرائیلی او عبرانی یوسف هو او دغه او دغه چې د بل قصه چې د قیس عبدالرشید ده او ځان د قیسم وې د عبرانی لفظ ده دا خو دې عبرانی دا خو عبرانی لفظ دی تاسو سره د تبلیغ خبر وکړو نو دا تبلا چې دنو دا بیا امیر خسرو چې دا هغه بیا لکړي د پمنځ باندې دا زیرو بم هغوی نه په موسیقي کې خو کار شوی دی کنه کار پکې شوی دی ولکه دا شیب چې کم دی نو دا بیا امیر خسرو ورکړی دی د مخکې نه په دې شیب خو موږ سره بګندار آرټ کې ملويږي جی بالکل هو به هم دا شیب دی زور شي او دا دوړ ملويږي دغه ملويږي ډول ملويږي رباب ملويږي تین شوی دی وای چې ډول او لکه دا خو په مستند دغه ته وای چې امیر خسرو دا کټ کړی نه دا خو به داسې خسرو کټ کړی دی یو زیر کړی دی یو خان کړی نه موږ سره په ګندار آرټ کې حکم اس کوم ملويږي او ګندار آرټ موږ سره ټول نه سالډ ثبوت ته چې 2000 کال مخکې په ګندارا کې داسې وو نور خو مخکې روزه کال مخکې شاکر صاحب د امیر خسرو څنګه دا نه کیږي امیر خسرو خو لیټ دی کنه خو ډیول پیریډ کې دی